د اسلامي امارت راتګ د هیواد لپاره د آبادۍ، سوکالۍ او پرمختګ نوی زیری و چې د نورو برخو ترڅنګ پکې تاریخي سیمو او آباداتو ته هم پاملرنه زیاته شوه چې میدان وردګ ولایت یې هم له جملې څخه دی. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت له راتګ سره سم تاریخي آباداتو ته پاملرنه زیاته شوې. د یاد ریاست مسؤلین وایي تر اوسه یې اووه تاریخي سیمې او آبادات ثبت کړي دي. چې دا یو کلتوري او فرهنګي ساحه ده. ولسوالیو ته هم سفرونه وکول. په دغه ولایت کې مخکې په اطلاعات فرهنګ وزارت یا اطلاعات فرهنګ ریاست کې 18 تاریخي ساحې یا 18 تاریخي آبادات ورته وایي دا ثبت ولو. موږ چې کله سفرونه وکولای په ولسوالیو کې ډېر جالب ساحې وې، لکه مثال دی غازي محمد جان خان کلا او یا نور داسې په هغه کې دغه الغتا ښارګوټه یا داسې اوستوپې وي په هغه کې جلګه ولسوالۍ کې. نو موږ دا کوشش وکول ولسوالیو ته هم سفرونه وکول. د هغه په نتیجه کې تر اوسه پورې 70 ساحې مو له ځان سره ثبت لرو. کېدای شي د دې شمېر زیات هم شي. د دغه ولایت اوسېدونکي هم له اسلامي امارت څخه زیات خوښ دي. وایي دا سیمې د دوی تاریخ دی. زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د یادو سیمو د تخریب مخه هم نیول شوې ده. موږ ډېر خوشحاله یو. اسلامي امارت تاریخي سیمو ته ډېره پاملرنه کړې ده او ډېره ښه په کنټرول کې ساتي. کنټرول کې دوی د خپلې سیمې لري او ډېره ښه پاملرنه کوي او ډېره ښه ساتنه کوي او موږ غوښتنه دغه ده چې نور هم ډېره پاملرنه ورته وکړي. نور هم باید ډېر کوشش وکړي چې ویرغوي. ډېره دغه اسلامي دغه تاریخي سیمې کوم کلا یا مثال زیارت یا بله دې ورته ډېر پاملرنه کړې. ډېرې ښې رغوي کارونه پرې روان دي. د ویلو ته چې د اسلامي امارت په راتګ سره د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شهیدانو او غازیانو په یاد مجاهد موزیم پرانیستل شوی چې د شهیدانو، غازیانو او تاریخي برخې بېلابېل آثار پکې راټول شوي.